ژورنالیزم اصول دا دی چې د کوم ځای نه ته اخبار بیا وباسې نو د هغه ځای محلي او ولسي ژبې ته به پکې دوه مخه ورکوې باقاعده حکم دی زما خبر نه ده دلته زمونږ هغه ملګري که د پښتو په کتابونو باندې تبصرې کوي نه هغه هم پوز وکړي بل تپوس نه شو کولی زما په خاورو باندې پوهنتون جوړېږي کادر جوړېږي او زما ژبه پکې زه په هغې کې غږېدل نشي زه په داسې پوهنتون څه کوم زه په داسې کالج څه کوم زما په خاورو باندې د لکنهو او د ډیلي ژبه ته وایي نو زما دا که به کوې زه خو د چا د ژبو نه کرکه نه کوم ولې دا د خدای آیتونه دي خدای په قرآن کې وایي چې دا ټولې ژبې زما آیتونه دي زمونږ نه خلک انګلیسي غواړي یو نوم یې راایستلی پوهېږي په نه خو انګلیسي څه وایي خپل قومیت باندې منکر شه په خپله ژبه منکر شه په خپل نسل منکر شه په خپل تاریخ منکر شه په خپل کلتور منکر شه دې ته انګلیسي وایي او ما له اوټ راکوه ما هغه ځای ته لېږه نور بېغمه کړې الله ګواه دی تاسو پې ګواه اوسئ ما به دومره کوي په بوجۍ کې به مې واچوئ چې څوک هم د کوجا زوی زما څه نه مني الله ګواه دی که د چا څه منم دا چا د مور د ډوډۍ سره راغلی ما د اووه پورې توره او ډال او غشې موږي ته اچولو نن راښکاره شوی موږ ازادۍ له قرباني ورکړې زه هم نم دی راته په تاریخ کې وښایه د فرنګیانو خلاف یو بغاوت په 1857 کې شوی د رانی جانسي شروع کړی دی د هغې د 47 پورې ما ته به څخې دا غزا او دا میدان او زما که ګورې د ملکنډ نه تپوس وکړه د کوهټ د غاښي نه تپوس وکړه د امبېلې نه تپوس وکړه د اتیدارې نه تپوس وکړه د وطن چپه لوټه ګټه د غني نه تپوس وکړه خو ما څه وایي چې زه به د ازادۍ نارې کور ته ډوډۍ راوړم نو زما په دې هر څه به خپله ښکلی شي دا ولې جنکۍ ټپکۍ که نه وایي ولې د جرړو مې وباسې او زه لکه د کورز د په کور سوری جوړوم زه یې ته شاته کړم ښه ده چې شاته مې ما خو ګوره خراب کړی دی خو ترپ مې نه دی کړی ترپ مې نه دی زده ځکه که زه ترپ وکړم نو ما پورې بیا د کلي پیغلې خاندي ښځه راته بیا ډوډۍ نه پخوي او په هغې راپاسه زما سردا چل کېږي زه ورته یم هلکه ته چې دا یکجنسي کوې نو زه د شجرې قاون یم د خاورې قاون یم د کلتور قاون یم د تاریخ قاون یم د نسب قاون یم هر څه مې ښکاري زما په دې ولې یکجنسي نه کوې نه دغه کارونه به کوې یو به دې نقل لرې که نه کافر یا غدار او یا بل دویم ماله به اوټ راکوې ما بل تلېږي زما عامه خبره چې هر ځای کوم ستا په کور کې ستا نغرې او ستا ورغاله ته د مور نه خبر وي د لور نه خبر وي د زوی نه خبر وي هغو به تاریخ بیانوو چم ګاونډ کیسې به یې ته کولې د پوله پټي دا ټول به تا په ورغلي زده کوو دا زنانه چې مونږ په کورونو کې پیژندل دي چې پلانې په پلاني واده ده پلانې دا خو به مور وي نن وزر له تللی وما نن مبارک له تللی وما نن ومه وه نن دا وه نن مونږ خو د هغې نه که نه مونږ په کورونو کې چکر نه ګرځوو پلار دا مونږ چې پردي پټي پېژنو چې دا د پلاني ماما دی او هغه د پلاني ماما دی تر دې پورې چې مونږ ته د اجارې اسټ هم معلوم خو پلار به دا خبره کول تا وران کو نه غلی چې چل دی وکړو د فیسبوک سره دې واده وکړو په منډه رالی او په برنډه کې کېناستې او ګوته دې پکې وواله زر ابراسین دغه دې الاو چې ستا په کلي کې ستا په بورډ باندې یو سړی ولیکي هماره کومور ستا په کوڅه کې ستا په دوکان ما ته پښتو بورډونه دې ځای نه منګلوره پورې وښه خاورې خو ستا ژبه مخکې لري ته ګوره یو خبره کو په دې کې به هر ساعت ناستې زما په شان سپېره په کوم ډېر دي تا که یو زنځیر ستا په منځ کې دی نه هغه د پښتو دی
که د کابل سره ما ته رور وای نو پسې راته وایي زه څه امامتي دلته ځم خو پښتو باندې غږېږم تاسو که دلته دا موږ غږېږو نو په څه خو په پښتو اوس که زه د عربۍ اډیم په حاضر دی تاسو نه راوستم که د انګریزۍ وی اردو وی نو دا خاوره که تاسو ګورئ ډېر ښکلي کتابونه د اسلام آباد ته په دې تېره میاشت کې راغلي اګر که پیسې ډېرې دي خو وایي یو کتاب پکې راغلی هندوستان یو جنۍ پی ایچ ډي کړی وایي پیډر اف انډیا او وړو ته په خولې کې اشی نه کړي وایي چې دا افغانستان چې دی نو دا د هندوستان هغه شی دی بلا لوس عجیبه ټاپک غوره کړی هغوی خو دې کلچر راوړ دې ژبه راوړ دې علم راوړ دې فن راوړ دې غیرت راوړ بیا په دې هر یو چپټر لیکلی دی نو موږ جوړ شو نو نړۍ خو ستا په دې لګیا ده په یو باندیني ملک خبره به زه کوم په یو باندیني ملک باندې تپوس کې یو پیر دی چې خان what do you mean by پښتو ما سو په پښتو خبرې وکړې چې زمونږ آیین او قانون او پښتونولي هغې چې what do you mean by پښتو ما ورته دا شی دونه وکړ دی موږ په خپله هم نه پوهېږو دی ولې ما دا د کولو شی دی دا ویلو شی نه دی دی داسې وی نو ما کله زوی ته ویلي او ته د ما ښځې ویلي چې مېلمه به د راس نه ورسي او راولې به که دغه ونه تېښته به نه کوي او جنګ به موږ ته کله ویلي خو دی ایلي چې لکه پلار مې د مېلمه ته ست وکړو راوستو پلار مې اوس د خدای جزا او کمزوری خو سړي ته ځان جګ کړو وایي چې ځان د باندې وژنم د دغه یې زده کوي خو ما یې لنډی مثال در کومه پېغلې ما یې فرض که زه په یو لارې روان یم یا ما یې ته د پټینې راوختې د ما سره په لار روان نو زه خو تا نه پېژنم چې ته څوک یې نوم دې ما ته خو ستا نوم هم نه دي خو تا ته مخې ته چا لاس واچوه الله ګواه دی چې زموږ نه یم که تا رانه خرابه کړي ما یې دې ته پښتو وایي وایي چې داسې نو ما یې دا موږ په پردي غم کې ولې مرو خو دغه شی دی که نه مې زمونږ ژوند که ته اوس ما ایثار کې پای کې دا و چې د قانونو د خپل قانون محلي قانون څه شی جاپان خو ډېر مخکې ملک دی نو ما ورته وایي چې لکه موږ پرې په خپله هم نه پوهېږو او کوي ځکه ما یې دا په کولو باندې په لیدو زده کړي په وینا نه کېږي کومه ژبه چې نن سبا د ټریډ لینګویج نه شي یعنې د تجارت او د کاروبار هغې ته ته ژبه هغه چینیانو سکولونه ته چالو کړو په یونیورسټو کې په سکولونو کې او کالجونو کې چیني د باندې زده کړئ تا دا سوال پیدا کړي چې واټ اباؤټ پښتو دا خو د کابل د زنډو پورې د روزه پورې زما په کالي کې ځي او زه پښتون یم او زما پېژنګلو پښتو ده تا دا تپوس وکړو خاورې به تا سره څوک ستا خبرې ته غوږ کېږدي ګورئ موږ سره که څوک وروري کوي مشر ورور ورته وایو احترام ورکړو د احترام کولو خو ته به د قام فکر دغې څیزونو ته بیایې ته به دی د دې جوړ کوې چې دی خرڅ نه شي دی پردی غلام نه شي د ده په وسایلو څوک سودا ونه کړي د ده نه سړی څوک جوړ نه کړي ته پیر روخان پوه نه کړې ته خوشحال خان پوه نه کړې یا دې ته پوه نه شوې ته باچا خان پوه نه کړې ته غازي امان الله پوه نه کړې ته اجمل خټک پوه نه کړې ته ملنګ جان پوه نه کړې ته رحمت شاه صاحب پوه نه کړې تا له څوک پیغمبر راولم پیغمبر خو بل نه راځي نو زما مطلب دی چې ملګرو چې موږ د خپل قوم ویښ نه کړو دې پوه نه کړو ما ورته ته ووایي چې تاسو ما له بیا امید راکړو اوس دې له راځو لکه دا خبرې چې وشي ډېر پکې د ناامیدۍ ملګرو ذکر لاول سر کې وکړو نو آیا خپه په خپه واچو قلار شو غلامان کېږو به یا نه زه خو وروره ژوندی یم د دې لښکر یو کوچی بچی یم خو خدای یو دی په خپل سر د هر څوړو باچا خان یې په لار کولی شو خوشحالې په دونه غټ طاقت چیلنج کوي پیرو خان دونه غټ د اګرې طاقت چیلنج کوي ما له چیچلی په ما مور مبارکي نه راغستې زه پښتون نه یم دا به هغه خلک راځي ما له به تلي وایي یا زه به یې زاوتوم او زما د مور چچ کولی و
نو د خدای دپاره یو داسې شی جوړ کړی لکه دې غږ والا موږ له د ګڼېدو یو ډېر ښه مقرره کړی نه کړی کړی او بنیادي کړی کړی نو چې په موږ کې دونه انټلیکچوال شته نو زه بیا من غټېږم ګورئ زموږ سره تقریبا 200 یونیورسټۍ دي دارالعلومونه دي مدرسې دي کالجونه دي سکولونه دي پیمانه او ویژن چې څه ته وایي که نه د تیز نظر سړی تاسو پاکستان پیدا کړو دا چینسي زده دي او خط یې زده دي دا کام ولې مخکې نه ځي تاسو ماته ووایئ 200 یونیورسټیان د ویژن سړی پکې نشته چې را مخکې شي او قام تیل وهي او چې کله په دې خاوره کې د ویژن سړی پیدا کېږي باراني طاقتونه یې زموږ په بېوقوفۍ باندې یا ځوړندوي او یا یې وژني یا یې جلا وطن کوي وایي لار که هر څومره اوږده وي ته خوځېږه لار که هر څومره اوږده وي ته خوځېږه هغه کس پړاو ته رسي چې کښېني نو دا خلک چې دی دې به نه مني تا ته به غدار وایي تا ته به کافر وایي تا ته به ملحد وایي تا ته به بېلار وایي لکه موږ ته چې وایي زما اووه اته ټایټل یې خو دې خلکو را کړي خو خدای یو دی دل شوم په قسمونو دل شوم بدل نه شوم او نه مې څوک بدلولی شي په خاوره باندې خدای ګواه دی د هر څه نه زیات مین سره ته به چې دا خاورې ما ته حواله کړ دا نور څوک نشته نو دا به ساتو په جمعه اسپیکر به نه کوئ یارېږئ مو او هندوستان یو فلم دی کتلی مې نه په اخبار کې هغه نوم ورکړی وی جو ډر گیا وہ مر گیا یارېږئ به نه یارېدو په خپله مرګ دی ولې چې آزاد مړ شي نو د وطن پېغلې به دې په قبر د ګلانو ګېډۍ ږدي او چې غلام مړ شي نو د قبر په خاصو به د ګونګیان غول کوي داسې قبر له بیا څوک په مقبره کې دواله نه ورځي نن که خوشحال خان یادېږي نو ولې یادېږي چې دی ما دې سره کړي ځمکه را پسې لیکلی څه کتوڼې متوڼې را کړي نن که د باچا خان هر ځای د عظمت سندرې ویلې چې چل دی خو خپل قام له تعلیم او خپل قام له اصول که نه غریب چل کړی کرکټر ته وګورئ یو خط پې انګریز باچا خان ته لیکي وایي غفارخانه د صوبې ګورنر څه خو زموږ نه وغواړه هغه ورته وشي سترګې ماما ده جنګ د ګورنرۍ نه دی ته زه خپل وطن ته موږ به آزاد شو چې هر څوک ګورنر کرکټر خو باچا خان د خلکو غدار وي کافر وي دا وي دا وي دا وي چا وایي چې غلو پیسې پټې کړي دومره دی چې زما خبرو پسې مه ځئ خپل خدای عقل در کړی فکر یې در کړی دی ښه هوښیار خلک زما نه د ژوند په هر ډګر خیر خدای دپاره که دشمن مو خو وکړي نو په صفت پې نه چپ کړئ که خپل رور مو غلط کار وکړو د خاورې خرڅولو کار خدای ته وګورئ چې په اروای مچازې ونه کړي